د پیښور په یو زوړ هدیره کې ډیر وخت نه عجیبه خبرې روانې وې. خلک به ویل چې دا هدیره سمه نه ده. څوک چې د شپې ورشي نو یا به ګاروغ شي او یا به سخت وډار شي. د ماښام وروسته به هیڅ څوک د هدیرې لور ته نه تلل. دا هدیره د کلي نه لرې وه. شاوخوا یې زاړې ونې وې او قبرې هم ډېرې زاړې وې. د شپې به هلته مکمل چوپتیا وه. بس د باد غږ به اورېدل کېدو. جاوید یو ځوان و. هغه به د خلکو خبرې ټوکې ګڼلې. ویل به یې چې دا ټول د خلکو وهم دی. یو شپې یې فیصله وکړه چې خپله دې هدیرې ته لاړ شي. هغه خپل موټر سایکل واخیست او د هدیرې طرف ته روان شو. شپه ډیره تیاره وه. کله چې د هدیرې دروازې ته ورسید نو موټر سایکل یې ناڅاپه بند شو. ډیر یې کوشش وکړ خو موټر سایکل چالان نشو. جاوید لږ وډار شو خو بیا هم د هدیرې دننه ولاړ. دننه هوا یخه وه. داسې احساس یې کوو لکه څوک چې ورته ګوري. لږ مخکې ولاړ نو د پښو غږ یې اورېدل. ودرېد. شاته یې وکتل خو هیڅ څوک نه و. بس قبرې، سیوري او خاموشي وه. هماغه وخت جاوید نور هم هدیرې ته ورننوت. هغه هم د دې ځای په اړه اورېدلی و او غوښتل یې حقیقت معلوم کړي. دواړو یو بل ته وکتل خو خبرې یې ونه کړې. ناڅاپه د هدیرې دروازه په زور وتړل شوه. دواړه سخت وډار شو. جاوید هڅه وکړه چې دروازه خلاصه کړي خو خلاصه نه شوه. له قبرونو نه عجیب غږونه راتلل. ځینې د ژړا غږونه وو او ځینې داسې لکه څوک چې خاندي. جاوید ته داسې ښکاره شو لکه قبري چې خوځېږي. رحیم چې د جاوید ملګری و کله چې خبر شو هغه هم هدیرې ته ورهی خو چې ورسید دروازه بنده وه. هغه له ورای غږ وکړ خو هیڅ ځواب نه و. په هدیره کې یو تور سیوري ښکاره شو. دا سیوري د قبرونو ترمنځ ګرځېدو. جاوید ډیر وډار شو او آیت الکرسی لوستل شروع کړ. هماغه وخت یو سپینجیري استاد راغی. رحیم ورته هر څه وویل. استاد بیله زنډه هدیرې ته ننوت او د قرآن تلاوت یې شروع کړ. چې د قرآن غږ پورته شو نو فضا بدله شوه. تور سیوري ور ورک شو. غږونه بندې شوې. باد ودرېد. د قرآن په برکت د هدیرې دروازه خلاصه شوه. درې واړه بهر راوتل. هماغه وخت د سحر اذان کېده. له هغې ورځې وروسته جاوید پوه شو چې د الله ذکر انسان ساتي. هغه بیا کله هم د شپې هدیرې ته ولاړ نشو. دا کیسه تر اوسه د پیښور خلک د عبرت لپاره یو بل ته کوي.